Jungle. د پیښور د تاکال د امیر نومیځوان سره د اظهار یکجهتۍ او د پولیسو خلاف انجمن دکانداران شیرګړ یو زبردسته احتجاجي مظاهره وکړه. بالکل کتونکو انجمن دکانداران شیرګړ د پیښور د تاکال د امیر نومیځوان سره د اظهار یکجهتۍ او د تاکال پولیس خلاف زبردسته احتجاجي مظاهره وکړه. په دې احتجاجي مظاهره کې تاجرانو او عامو خلکو د سوونو په شمېره کې شرکت وکړو. مظاهرینو د انجمن دکانداران شیرګړ د عهدهدارانو په قیادت کې ریلي وویسته او د شیرګړ په مین بازار کې یوه احتجاجي جلسه منعقد کړه. احتجاجي جلسې ته د جمعه اسلامي پخواني وزیر فضل رباني ایډوکیټ، د جمعیت علماء اسلام شیرګړ امیر مولانا امین الحق، د پیپلز یوت ارګنایزیشن عثمان شاه، د انجمن دکانداران صدر ارشاد عزیز او نورو ویونکو وینا وکړه. مقررینو حکومت او پولیس د زبردست تنقید نشانه جوړه کړه او مطالبه یې وکړه چې د تاکال د امیر نومیځوان سره د تاکال پولیس چې کم زیاتی کړی د پولیسو دغه اهلکار دی فوري طور باندې برطرف شي او دې ته د سخته سزا ورکړی شي. مقررینو دا مطالبه هم وکړه چې د 2019 په اکټ کې چې پولیس ته کم اختیارات ورکړی شوي دغه اختیارات د پولیس نه واپس واخیستی شي، وزیر اعلی او منتخب نمایندګانو ته حواله کړی شي. بالکل کتونکو مقررینو په حکومت او په پولیس باندې زبردست تنقید وکړه او مطالبه یې وکړله چې د امیر سره کومو پولیسو زیاتی کړی هغې دې په فوري توګه باندې برطرف کړی شي او سخته سزا دې ورکړی شي چې د نورو خلکو دپاره مثال شي. بالکل کتونکو مقررینو دا مطالبه هم وکړله چې د 2019 په اکټ کې چې پولیس ته کم اختیارات ورکړی شوي دغه اختیارات د پولیس نه واپس واخیستی شي، وزیر اعلی او منتخب نمایندګانو ته دې حواله کړی شي.